السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه ظهیر خټک او تاسو ګورئ KTK TV خپرونه د غزل کور. د غزل کور خپرونه کې نن موږ د کربوغه شیف سیمې یو ښه لیکوال یو ښه تکړه شاعر لخوا راغلي یو. هغوی نه به موږ د هغه د ژوند په هکله هغه د فن په هکله پوښتنې کوو او تاسو راسره هم وګورئ. راځو خپل میلمه طرف ته په خپرونه کې درته هرکلی وایي. ډېره مننه ظهیر صاحب، تاسو ته هرکلی وایي. ما حبیب الله ده او د شاعرۍ په دنیا کې مې نوم چې کوم دی اجرمي ده او زه د کربوغه شریف اوسېدونکی یم. مننه اجرمي صاحب. دا راته ووایه چې تاسو د شعر طرف ته څنګه توجه شوه، څنګه شعر طرف ته راغلی تاسو؟ بس شاعرۍ سره مو ډېر شوق و د ماشوموالي نه، او بس شعر سره مو شوق و، لکه چا به شعرونه ویلو ما له به یې ډېر خوند راکولو. بس زه وړوکی وم په لیکلو باندې نه پوهېدم، بس ورو ورو سکول کې مو لیکل زده کړو، بس شاعري مو بس ورو زده کړه که نه. او باقاعده اوس تاسو څوک پاتې شوی چا نه مو زده کړه کړې که نه ده کړې؟ زده کړه خو مې څوک استاد مې نشته ظهیر صاحب، بس ځان ته مې هر څه کړي. ماشاءالله تاسو ډېر ښه برابر یې. تاسو د باغې د زده کړې تاسو یو سفر کوئ، روان یې یو کړی او یو مرام طرف ته روان یې. او د کتاب لپاره مو څه هڅه کړې نه ده کړې؟ کتاب ته مو اراده مې شته، انشاءالله اراده کتابله خدای دې وکړي چې تاسو کتاب چاپ کړئ. او ښه یو لنډه شان یو ښکلې غزل راته ووایئ. غزل ظهیر صاحب، غزل نه مخکې به یو څو شعرونه درته ارشاد کړه که نه، چې د نفرت خوبۍ مې نشته په اشنا کې، د نفرت خوبۍ مې نشته په اشنا کې، ځکه ګرځم خوشحاله په دنیا کې. او صرف خاندي او خبر ترېنه هېڅ نه یي، صرف خاندي او خبر ترېنه هېڅ نه یي، څومره زور دی ستا وړې وړې خندا. مننه په مثال د یو مرغمې تګ راتګ ده، په مثال د یو مرغمې تګ راتګ ده، ګرځوي مې د چا مینه په هوا کې. دا د رب مهرباني او لوی احسان ده، دا د رب مهرباني او لوی احسان ده، او مودې وشولې چې یمه د چا خوا کې. او مننه اجرمي ورته سلام په دولسي کړي، اجرمي ورته سلام په دولسي کړي، ږدي قدم چې څوک په لاره د وفا کې. او دې نه پس غزل ارشاد د ظهیر صاحب چې خدایه چیرې خلاص د انتظار بشم که نه، خدایه چیرې خلاص د انتظار بشم که نه، خدایه له دې ستړې په کلار بشم که نه. ډېر خیار. مننه ظهیر صاحب. او خبر نه یم تر څو داسې بغي به ګرځم، خبر نه یم تر څو داسې بغي به ګرځم، خبر نه یم زه په سمه لار بشم که نه. مننه. او بیخي ورسره تخت باندې نستی خوا کې نه غواړم، بیخي ورسره تخت باندې نستی خوا کې نه غواړم، خو دومره چې د ورۍ څوکیدار بشم که نه. او خویونه منصوري مې پیدا کړي اشنا ځان کې، خویونه منصوري مې پیدا کړي اشنا ځان کې، د ستا څه اندازه ده چې په دار بشم که نه. او بېشانه یې تنګ کړی اجرمي یمه څه وکړم، بېشانه یې تنګ کړی اجرمي یمه څه وکړم، د ژوند د تقاضو څخه اوزګار بشم که نه. ډېره ښه، ډېره مننه.